که مو کمپیوټر سلو وي هینګ کېږي او یا سم کار نه کوي په دې لنډه ویډیو کې درته یو څو طریقې او کمنډونه ښایم چې کمپیوټر مو په صحیح ډول سره او بیرته خپل عادي حالت سره کار وکړي. ویډیو تر اخره خپل کمپیوټر کې به راشئ وینډو بټن پلس آر ته به ووهئ. هغې نه وروسته به دلته تاسې ولیکئ کلین ام جی آر. دې لیکلو وروسته به دا انټر کوئ، اوکې باندې کلیک وکړئ، د سی ډرایو انتخاب شي، دلته داسې ورته ټیک مارک کړئ دغه برخې تر څو هغه جنک فایلونه او اضافي فایلونه مکمل په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. اوکې باندې کلیک وکړئ، هغې نه وروسته ډیلیټ فایلز او دا پروسه به سر ته ورسېږي. دلته به هغه ټول اضافي او جنک فایلونه چې د اپلیکیشنونو یا د فولډرو د انسټال یا د زیپ په وخت کې رامنځته شوي له منځه ولاړ شي. دویم کمانډ چې دغه پری فیچ ده، PREFETCH دا به ولیکئ، هغې نه وروسته انټر اوکې. تاسو کولی شئ کنټینیو، هغې نه وروسته سلیکټ آل کنټرول A ووهئ تر څو سلیکټ آل شي. نو دلته به تاسې دغه اوکې کړئ او دغه برخه به سکیپ کړئ. هغې نه وروسته دریم کمانډ چې ده موږ سره هغه پرسنټ temp percent دا به ټایپ کې اوکې باندې کلیک وکړئ او کنټرول A سلیکټ آل، هغې نه وروسته بیا هم اوکې باندې کلیک وکړئ. یس، دلته به بیا هم هغه اضافي او ویروسي فایلونه مکمل په بشپړ ډول سره ختم شي. دې سره به ستاسو کمپیوټر پخواني نورمال حالت ته واوړي او بیرته به په سم او چټک ډول سره کار کوي. داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو محتوا خپرولو لپاره موږ سپورټ کوي تر څو داسې ګټورې ویډیوګانې درته خپرې کړو. ویډیو درسره شیر کړئ ملګرو سره او موږ فالو کړئ. مننه.